بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. لکه د روزانه په شانتي چې څنګه یوزولي په خپل پروګرام کې د اتوار په ورځ موږ شروع کوو. نن هم پروګرام دی نیمه نړۍ او ما سره میلمانه ناست دي مور او لور. قدرمنو دا دومره پروګرامونه مې په داسې میرمنو او په زنانه وکړله چې چا په سوسایټۍ کې څه ناسه رول ادا کو، په څه ناسه پوسټ باندې وي. خو نن ما ځکه یو مور او لور راغوښتله چې مور الله تعالی ولا داسې مقام ورکړی دی چې وایي د مور د خپو د لاندې جنتي. نو دا ګورو چې دا ولې اخر دا دومره لوی مقام ورته د الله رب العزت د طرف نه څنګه ملو دی. راځئ چې موږ ټول وګورو. تاسو هم ټول میندې یې، شکر الحمدلله، بچي به مي. نو ګورو چې یو مور خپل کور کې څه رول پلی کوي. نو ما سره ناسته ده مسز ډاکټر شاهین فرت شاهین او ورسره ناسته ده قدرمنو د هغې لور ثروت. نو اوس دې سره خبرې اترې شروع کومه، وګورم چې د دې څومره ذمهواریانې دي او په څه طریقه باندې ادا کوي. السلام علیکم ثروت او فرت. وعلیکم السلام. ډیره ډیره مننه چې تاسو تشریف راوړو، تاسو ماله ټایم راکو. او حالانکه زه خبر یم فرت چې ستاسو ډیر زیات کارونه یو ځل بیا شکریه ادا کوم. او دا مې نن ځکه تاسو ته ریکویسټ وکړه چې په دې دومره پروګرامونو کې ما قسمه قسم میرمنې شکر الحمدلله ماله ټایم راکړی دی، ماله راغلی دي، ما سره خپل آیډیاز، خپل خیالات، خپل کردار چې څه قسم کردار او رول هغې په دې معاشره کې پلی کوي هغه یې موږ سره ډسکس کړی دی او موږ خپل ناظرینو سره هم ډسکس کړی دی. خو تاسو مور یې او زه غواړم چې تاسو ماته ووایئ چې د واده نه ړومبې او د واده نه پس رول کې څه قسم تبدیلي راځي؟ بس جی یو مور نه مور جوړیږي، یو موري بیا هغې اولاد یي بیا هغه مور جوړ شي. بالکل چې څه ډسپلن د موري او څه کردار د یو ښه موري بالکل هغه ډسپلن هغه خپل اولاد کې ځي، یعنی هغه رو 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 ور ټرانسفر کیږي جنریشن تر جنریشن. جی پوه شو. نو بس موږ هماغه رول باندې روان یو. ښه جي. اور شکر الحمدلله ښه وخت ښه هسبینډ لا ټایم ورکو، اولاد له ټایم ورکو، خپل پردو له ټایم ورکو. بالکل. او دا زندگی ډېر مست دی. بالکل. دا خدا انسان یا یو مور صرف کور پورې نه وي، هغوی ټول رول ادا کوي، هغوی یې حق وي. بالکل. تو الله زندگی ښه تېرېږي. صحیح خبره، صحیح خبره. نو دا دی چې خپل اولاد ته به هم خیال کوي، خپل کور ته به هم خیال کوي، هسبینډ ته هم خیال کوي، خپل نوکران ته هم خیال کوي. بالکل بالکل. چونکې زموږ والد صاحب آرمی برټش آرمی کې کرنل و. اچھا. هغې زموږ د کور داسې ماحول و چې هغې به وې چې تاسو چې کور کې ګرځئ یا څه کوئ تاسو څلور سترګې ساتئ. بالکل ټیک ده، بالکل ټیک ده. هر طرف ته دا نه وایي چې یو ځای کې تاسو کښېنئ، تاسو ګپ لګئ، تاسو بیک کې څه کېږي، تاسو فرنټ کې څه کېږي، تاسو ارد ګرد کې څه کېږي. بالکل صحیح. هغه مونږ کاپي کړی دی او مونږ اوسه پورې هم هغه رول باندې روان یو. نو یعنې قدرمنو که تاسو د ډاکټر صاحب د ثروت خبرې ته دا سوچ وکئ نو مطلب دا دی چې کور کې څنګه ماحول جوړ کړی شي نو هم هغه ماحول نه اول بچي زده کړه کوي او هم هغه بچي چې بیا لوی شي د هغې خپل کورونه آباد شي نو هم هغه د هغې بچو کې ټرانسفر کیږي. نو داسې جنریشن په جنریشن رواني او دا ډسپلن او دا طور طریقې هغې ته ټرانسفر کیږي. بالکل صحیح ده. فرت زه به اوس لږ شانتې ثروت له لاړه شمه. زما بچیه ماما او لور مې ځکه راغوښتله چې ما دا غوښتله چې یو مور په کور کې چې څه ذمهواري سنبالوي
نو بچو ته د هغې بچو باندې د هغې څه اثر راځي نو جی بچې ته څه وایې جی مور یو ډیر زیات امپورټنٹ رول پلی کوي هر فیملی کې بالکل صحیح ده اور بچی چې دی سپیشلی لوریانې چې دی لوڼه مور بچپن نه ابزرو کوي بالکل هغې نه زده کوي بالکل او بیا هغه شیز ټرانسفر کیږي اتومیټیکلی چې کوم هغې مور څه براټ اپ شوی دی خپل فیملی کې او بیا هغې خپل بچو له څنګه بالکل لکه چې ستاسو مور وویل چې زما والد صاحب به داسې ویل چې زما بچي هر طرف ته سترګې کلاو ساتئ مقصد یې څه چې د هغې به خپل د ژوند څه اصول او هغې به هغه خپلو بچو کې ټرانسفر کول کوشش کولو نو د دې دپاره یې ویل چې سترګې کلاو ساتئ په خاطر د دې چې څه اصول دي چې هماغه لیمټس کې هر بنده وي که چاهے نوکر دی که چاکر دی که بچی دي که لوی دي که واړه دي چې ټول ماحول کې هم اکه شي بالکل صحیح خبره ده بچی بالکل صحیح خبره دی کې هغې ډسپلن هغې چې کور کې ساتي دی کې څنګه هغې تربیت کوي چې څنګه ناسته پاسته به کوي خوراک به څنګه کوي ډیلنګ به څنګه کوي رشتې به څنګه نبھاوي اور د معاشره کې څنګه به ته خپل یو ګریسفولي خپل ځان پر پروجیکټ کوي چې زه د دې مور پلار زه لور یم یا زه هغې ایکسلنٹ بچی ایکسلنٹ څه ښکلې جمله دې وویله که نه بچی چې معاشره کې به څنګه ځان پروجیکټ کوي چې زه د دې مور پلار لور یم یعنې هم د هغې مور پلار ایمیج ستا نه پته لګېږي چې که تاسو وګورئ فرد چې لور واده شي که نه یا د لور رشتې له خلک راشي نو خلک وایي مور ته وګوره نو دغه چې مور یې څنګه ده داسې به یې لور ومي نو هغې ته نو چې تا کومه خبره وکړله که نه بچې دا بالکل صحیح ده بالکل صحیح ده زما بچې څومره تعلیم دې کړی دی او اوس څه کوې ما جی ایم ایس سی کړی دی ان ماس کمیونیکیشن کې زما بیسک دی کې دا انټرسټ و شروع نه چې یو ماس میډیا یو داسې فیلډ دی چې تاسو د معاشرې آلموسټ ډېر برایانې یا چې اویرنس نه تاسو اویرنس ورکړی کولی شي په دې میډیا په تھرو صحیح نو زما ذهن کې دا هو چې دې کې تھرو ریټن چې تاسو خپل لیکل باندې معاشرې ته څه وښایئ یا تاسو داسې په تھرو اینکر پرسن او میډیا کې تھرو میډیا for me it's a very strong medium I know it through is media how no much doubt nowadays تاسو چې څومره چینجز او اویرنس تھرو میډیا ورکولی شئ ماته نه لګي چې دې نه علاوه څه دومره strong medium absolutely absolutely او پیپر میډیا دا که الکترونیک میډیا دا الکترونیک میډیا ماشاءالله پیپر میډیا دا چې کوم دی هر ګوټ ته رسي هر ګوټ ته ګوره بچې کیدای شي چې تاسو ماس کمیونیکیشنز کې خپل سپیشلایزیشن وکړئ او تاسو نورم خلکو سره سوسایټي کې چېرته لیټس سی وربلی ورکشاپس ورکوي دغه ورکوي هغې کې هر څه کیدای شي خو تاسو هر نوک اینډ کارنر ته ځان نشئ رسولی خو په دې میډیا باندې تاسو هر چېرته ځان رسولی شئ absolutely amazing نو بیا به دنه مور له به دې اله راځم چې یو دنه بیا سوال تپوسه کومه بچې چې واز this your own choice که نه مور پلار دله څه سجیشن درکه چې یا you were inspired by somebody yes you can say that I was inspired as well زما خپل انټرست زیات و په دې لیکن ما چونکې براټ اپ فیملی کې داسې شوی دی چې ډېر شیزونه چې زه بهر اوس نن سبا معاشره کې ګورم چې هغه تربیت هغه بچو دغه نه کیږي نو زما بیا دې طرف ته انټرست ډیولپ شو چې یا تھرو ریټن فارم کې او یا تھرو وربلی چې زه نور هغې له خپل جنریشن یا هغې اوس چې کوم واړه راځي چې هغې له زه دا دغه ورکم ټریننګ یا هغې له سوچ بوچ بالکل نو دې طرف ته بیا زما انټرست ډیولپ شو نو ما بیا دا فیلډ جوین کو بیسیکلی انټینشن صرف دا و زما بچې دا به کنټینیو ساتو او فرد بیا به تاسو سره هم ډسکشن کنټینیو ساتمه خو زه یو وړې دمې له چې دمه والو نو بیا واپس راځو قدرمنو چېرته ځی ما ډېر انټرسټینګ زموږ ګپ شپ روان دی زموږ خبرې اترې روانې دي خو راځو یو وړې دمې نه پس
قدرمنو پروګرام بیا د دمې نه پس شروع کوو. ما ثروت بچی سره خبرې کولې چې دا ولې چې تا ماس کمیونیکیشن کې څه سپیشلایزیشن او ایجوکیشن دی همدغه فیلډ سلیکټ کړ. نو ما ته ویل چې زه انسپایر شوم د حالاتو نه. څه حالاتو چې مې وکتل هم خپل کورونو کې خپل خاندان کې خپل ټبر کې چې بعضې ځای کې داسې وو چې بچي نیګلیکټ کېدل او هغې له هغه کیر او هغه طور طریقه هغه ورله نشو ورکېدی چې څنګه هغې له پکار دی. بالکل. نو راځئ چې زه لږ شانتې د ثروت نه تپوس وکړم. جی بچې بس دې په تھرو بیا ما چې انټرنشپ کولو ښه ډان نیوز چینل کې if you allow me to Please. Yes, it's perfectly fine. هغه بیا هغه انټرنشپ دوران کې ماته موقع ملاو شو. ما خپل زما خو ویسې اساینمنټ ایډیټر ما ایز هغه هلته کار کړی دی. ښه جي. لیکن ما بیا داسې ویډیوز به هم داسې جوړ کړل چې هغې ریکارډینګ وشولو. هغې کې بیا زه راووتم بهر ته انټرویوز مې کوو ډفرنٹ ټاپکس باندې. ټیک شوه. نو هغې نه بیا ماته نور انسپریشن ملاو شو چې ما وی دا میډیا دومره سټرونګ دی او د دې دومره سټرونګ امپیکټ بالکل هر لیول مایند باندې بالکل. نو هغه بیا دې شیز سره زه نور دغه شوم. نو انشاءالله اوس په فیوچر کې زما دی چې دې کې زه مور نو بچې یو وړوکی کوېسچن چې مور ته زه ځم بیا ستاسو چې څه سکسس سټوري درته میلاو شوه، څه چا باندې اثر وغورځېد، څه سکسس درته څه پته ولګېده؟ اثر دی دا هو چې چا سره ما انټرویو کوو یا هغې ته ما چې څه I try to convey my actual message هغه هغې. And what was your actual message بچې؟ That was like چې زما یو هو چې ابایا باندې یو پروګرام و چې هغې وی چې تاسو ډور ټو ډور یا ایون آوټ اف د ډور چې تاسو ابایا. نو ما هغې سره بیسیکلی زما دا و چې ابایا خو تاسو اچوئ لیکن بیسک انټینشن څه دی تاسو چې دی در صرف فار فیشن او جسٹ فار د چینج او نه بیسک انر تاسو څه دغه دی. نو هغې کې هغې چې کوم دي کومې ښځې جنکۍ و ما نه ډېر زیات دغه شولې نو چې ما هغې بیا به ما هغه پروجیکټ کړې په میډیا کې چې ما یې ګورې جي بیسک انټینشن څه دی چې تاسو خپل ځان cover ke being a Muslim bilkul being a Muslim and being a Pathan exactly and being and belonging to the area of KPK exactly which is among a trend or custom or tradition that should not be changed. Yes, if you are in media or if you are in any field. ha zama bachudi us په دې راشه مور ته ځکه چې دا کنیکټ کوي ستا مور سره. فرق دومره ښکلې خبرې ثروت ما سره وکړلې او زما 500% یقین دی چې دا یعنی چې دې فرست ټاپک سلیکټ کو او هغې باندې خپل سروې شروع کړه نو هغه ابایا وه. مطلب دا دی چې پرده موږ دا نه وایو چې زنانه دی ودین 4 والز هر وخت یې ناست دي، دا خبره نه ده. الله تعالی زنانو لم قدرمنو ډېر زیات هنر او قابلیت ورکړی دی، هغې هغه استعمالولی شي ځکه چې زموږ بیبیانو د رسول پاک صلی الله علیه و آله وسلم په وخت باندې خپل سکلز او خپل قابلیت یوز کو. که موږ وګورو نو حضرت خدیجه رضی الله تعالی عنه چې کومه وه هغه په خپله تاجره وه او زموږ رسول پاک صلی الله علیه وسلم ته پیغام ورکړه د واده. نو دا زموږ اسلام کې دی. زه تاسو نه تپوس کوم چې ماشاءالله ستاسو د لور دومره ښکلي خیالات دي نو خامخا یا به ورته تاسو دا خولي یا به یې ورته پلار خولي، بابا به یې ورته خولي یا به ورته تاسو دواړو خولي. نو ستاسو څه خیال دی؟ تاسو په خپل کور کې داسې ماحول کریټ کړی دی او داسې جی بس د تاسو ما وی کنه چې کور ماحول نه بچی ډېر څه زده کوي. بالکل زده کوي، بالکل صحیح ده. نن سبا خو تاسو پته ما خو زیاده ایجوکیشن نشته چونکې مونږ د وخته دونه تعلیم اهمیت نه و څونه چې جنکۍ زر خپل ودېدلې. بالکل صحیح. لیکن تعلیم سره ډسپلن نه راځي، نه کتاب سره ډسپلن راځي. موږ به دا وایو فرد چې کتابونو سره ډیګرو سره ډیپلومو سره دې سره نه راځي، تربیت نه راځي. تربیت راځي د کور ماحول سره. بالکل صحیح ده، بالکل صحیح. اکثر
ډېر تعلیم یافته کورونه هم ګورم بچي هم ګورم جنکۍ هم ګورم لیکن هغې کې هغه ماحول څه اثرات نشته صحیح خبره نو صرف بکس سره خو عورت نه چینج کېږي نه عورت خو ماحول سره چینج کېږي بالکل چې تا خپل مور یا خپل پلار څه تربیت تاسو ورکړی هغه تربیت تاسو لا مخکې ډېر زیات کاونټ کوي او بالکل تاسو اولاد کې هغه کنورټ کېږي بالکل بالکل جی بالکل صحیح خبره نو هغې تاسو ما وی که نه چې بس آرمی ماحول او آرمی ماحول د برټش آرمی ماحول دا ستاسو د والد جی صاحب والد صاحب کو اچھا ماشاءالله کور په کور جی، کور په یعنی کور. ستاسو پلار کرم او بیا وروسته چې واده شوی جی بیا عموما جی جی فوجي جی ماحول فوجي بیا رونو مې فوجیانو ماشاءالله یعنی سلامت جی. پوره خاندان پوره پیړه یو فوجیان دي جی. نو خامخا ډیسپلن خو به خو ډیسپلن صرف ما پلار کراو جی هغه هر خبر له خیال کول غور کول کیناستل څنګه پاستل څنګه خبرې څنګه کوي نو هغه ډیسپلن سره ما خو تاسو چې تعلیم سره فرق نه پروزي جی، ماحول سره پروزي بالکل. دا مونږ ټول هغه ماحول دی او جی چې هغه مونږ کې اوس دې ایج کې اشته شکر الحمدلله جی. شکر الحمدلله نو هغه زموږ ماحول چې دی هغه زموږ بچو له اوس نو ستاسو څه خیال دی چې دا اوسنۍ جینکۍ چې څنګه زمونږ ماحول دی د پښتنو او د کې پی کې ضروري خبره نه ده چې پښتانه دي پکې خالی نورم پکې ژبې شته نو هغه ماحول نن سبا فالو کیږي فرت او که نه نه کېږي څنګه ولې تاسو دا جی وایئ داسې نه کېږي چې پته نه لګي چې مخکې به مور پلار و اوس هم مور پلار شته بالکل بالکل خو یا خو مور پلار چینج شو د مور پلار چې چینج شي نو اټومیټیکلی اولاد هم چینج شي بالکل بالکل اوس یو مور کور کې ټول ورځ آی پیډ ګوري کور ټول ماحول خرابېږي نو هغه بچی به وایي چې یاره مور مې داسې ناسته ده نو زه به ولې نه کښېنم بالکل صحیح ده بالکل یو مور چې خیال نه ساتي یو پلار خیال نه ساتي چې زما زوی غټ شو څه د دې دوستان څوک دي د چا سره پاسي کوي بالکل اب یو ښه پلار څنګه جوړیږي بالکل صحیح سبا له به هغه ماشوم د هغه به هم کور ودانېږي هغه به هم د بچو پلار کېږي د هغه به هم یو خاندان جوړیږي نو هغې ته به څنګه پته لګي نو دا لږ دې کې کمزورتیا راغلی یعنی ډیره راغلی ده فرد جی. آی اګری وذ جی. یو ډیره راغلی ده دا چې دا خبره نه ده چې ګنې نن سبا دنیا ګلوبل ویلیج شو او ټیکنالوژي راغله نو ټیکنالوژي داسې په موږ ښځو باندې اثر وغورځو چې موږ لږ شانتې لاپروا شو مونږ لاپروا ځکه شو چې مونږ میندې لاپروا شو مونږ فادر پلاران لاپروا شو جی بالکل نو بالکل تاسو چې خپل ماحول ته په خپله دھیان نه ورکوي نو اولاد به مخکې څه دھیان ورکوي صحیح به مخکې څنګه ښه مور یا پلار به جوړېږي بالکل او روحان یعنی چې یو مور پلار ښی یو مور پلار تربیت یافتی یو مور پلار خپلې ذمهوارۍ په ښه طریقه باندې پوره کوي نو بیا سلامته پیړۍ صحیح روانوي نو د دې دپاره چونکې نن سبا موږ مور پلار لاپروا شوي یو بالکل هغه کوالټي ټایم خپلو بچو له نه ورکوو هغې له هغه پوهه نه ورکوو نو ځکه زموږ بچي بدلاري ماشا ټول دې دپاره let me add something بالکل بالکل شور دا جی یو خدا دی چې بالکل آی اګری ود یو چې ټیکنالوژیکلی که تاسو ګورئ نو دا ګلوبل یو ویلیج جوړ شو بالکل بالکل بچي او انسان له هر څه پته لګیا دی لیکن چې خپل نارمز نه لرې کېدل خپل ویلیوز نه لرې کېدل absolutely کور کې تاسو values څنګه نه دی فال بالکل ویل چې مور یا پلار په آی پیډ یا په څه داسې ګیجټس کې ناست دی او بچی چې دی اب هم definitely اب دا ګوري بالکل نو تاسو you are sitting in the same place but actually you are not mentally you are not there تاسو بل هغه کې physically خو یې بچي خو mentally نه respect چې نه د پیرنټس بالکل تاسو یو روب نه د پیرنټس تاسو د دې نو د شي سره ټیکنالوژي که تاسو ګورئ نو هغه یو نیگیټیو د اچولې دی او بیا چې بل طرف ته ګورم نو ټیکنالوژي itself is قصور نشته دا how we use it بالکل بچي چې دا ټول جی ضرورت شیزونه دي بالکل د ضرورت نن سبا خو د دنیا په باره کې به درته څنګه پته لګي چې ته ټیکنالوژیکلی ایجوکیټډ نه اویر نه پوه شوې که نه او هغه لیټریټ نه خو هغه ټیکنالوژي باندې
یو چیک اینڈ بیلنس چیک اینڈ پکار دی بیلنس او هغه چې د زما اوس چې ما څومره سټډي زه کوم نو د غیر چاپیر زه ګورم چې دا درې کم کلاس دي هغه دا دی چې یو د پیرنټس کور او بیا هغه چې چېرته ایجوکیشن له ماشوم ځي اینڈ تھرډلی چې دي تاسو میډیا اوکې بچې دا we are going to discuss the same thing the 3 classes خو after a short break نو قدرمنو مینوالو یو وړې دمیله او بیا هم دکه ډسکس کوو چې نن سبا شکر الحمدلله هر بنده په دې ټیکنالوژي باندې پوه دی چې کوم ضرورت دی د نن سبا خو هغې باندې کتل پکار وي چې چېرته ښه دی او چېرته بد دی خو زو یو وړې دمیله او د هغې نه پس راځو یو مینوالو ما خبرې اترې کولې فرد بچی سره د 3 کلاسز په باره کې چې هغې ما سره شیر کولې جی بچی شیر کرا سره جی نو هغه تاسو ته ما وی دا 3 کلاسز چې دي دیٹ از دی بیسک اینڈ د مین پلرز بالکل بالکل نو دې کې یو پلر هم چې ویک دی کم کم کلاسز یو جی د کور ماحول تاسو خپل پیرنټس نه چې تاسو براټ اپ تاسو کیږي او تربیت سیکنڈ تاسو ایجوکیشنل بیک گراؤنڈ کم ځای کې کم سکول کې کم کالج کې کم یونیورسيټي کې تاسو ته ملاويږي بالکل ټیچرز تاسو ته څنګه بالکل صحیح تاسو دلته فرینډز سرکل څنګه دی بالکل صحیح ده جی بچي او تھرد چې دی دا میډیا چې دی باندې تاسو څه میسج ورکړئ ټیکنالوژي چې دی بالکل دا ډیر امپورټنٹ ډیر سټرونګ میډیم دی دا بالکل جی چې دی په تھرو تاسو هغه فیملیز ته اویرنس ورکول شي چې دا تاسو شي چې دی دا یو تاسو یو نیگیټیو طرف ته روانه یا دا پوزټیو طرف ته پوزټیو د دې ډایرکټلی مایند باندې د دې افیکټ پریوزي د دې امپیکټ پریوزي ډیر زیات نو کدی پراپر یوز وشي نو معاشره نه ډیر برایاں نه کم کېږي لکه بچي چې ګوره اوس منګه مثال والا چې دنیا کې څه وشي منګ فټافټ نیټ آن کو او د هغې نه ځان باخبره کو چې څه چلو شو خو ګوره هغه زمونږ دپاره یو پازیټیو شی دی موږ د دنیا د حالاتو نه خبریږو او هغې سره ځان اپډیټ ساتو هغې سره څنګ په څنګ روان یو چې رستو پاتې نه شو خو بعضې بچي چې ناپوهی لکه هغه پوهه دومره پخه شوي ني او هغې څه داسې سایټ کولاو کي چې هغې باندې هغې پوهه ني خو بیا هم هغې ګوري او هغې هغه سایټ چې کوم دی هغه ماشومانو له یو نیګیټیو سوچ ورکوي نو جی بچي دا دې کې ایکچولی دا چې تاسو د ماشومانو دا خبره وکړه بالکل دې کې ټول ریسپانسبিলিټي د پیرنټس دی چې تاسو خو دې کې ډېر یو فیل پراود چې تاسو دا گیجټس ورکړل دا ډېر دومره ګران او دا داسې کده لیکن تاسو اس چیک اینڈ بیلنس نشته چې ماشوم څه سرچ کوي یا یو طرف ته چې ناس دی روم کې خپل هغه سګوري لګیا بالکل صحیح دا پیرنټس ریسپانسبিলিټي دا چې تاسو یو هغه باندې څومره چیک پساته بالکل دا باغی د پاره هم دا یو اویرنس چې یاره دا او یو دا هغه باندې باغی ته یو هغه ملاویږي احساس چې دی سره پراپر دی زما خیال او چیک کوي لګیا هغه به پوهی کنه هغه به دا خیالي سو زه به بیا تاسو مور بیبي لرا زما بچي چې فرق چې کله تاسو بچو سبق ویل که تاسو سوچ کړئ چې موږ کله سبقونو ویله نو زموږ مور پلار به موږ له ټایم راکاو ټیک شو که نه جي اوس تاسو نه تپوس کوم چې ستاسو بچو سبق ویلو نو تاسو به ورله ټایم ورکاو جی بالکل جی if you could explain it please describe it زموږ وخت سکول ته به مور راتله بالکل پلار به راتلو هغې پټ پټ به تپوس کو چې یاره زما بچی کلاس کې څنګه دی کم وخت چھٹی کېږي او کم وخت دی بس راځي او کومه دا راځي لیکن نن سبا مور پلارانو اولاد داسې پرېښي دي ډرایوران دي نوکران دي بالکل بس د هغې په لاس کې دي لاس کې دي او جي اوس ښځې دي جنکۍ دي هغوی جاب کوي بچي په نوکرانو ته حواله کوي بچی به څه زده کوي ما وی چې
هر جنۍ لا کار څه پرابلم نشته دنیا کې کارونه کېږي لیکن عزت حیا سره بالکل اوس مونږ چې دې ماحول داسې دی چې جنۍ کې روپټې نه پسروي اوپن ولاړي یا پروګرامونه کوي نو تاسو څه خیال دی دې کې انسان ښه ښکاري نه چرې نه زه به دا چرې نه دنیا ګوري چې مونږ پښتون کلچر دی عزت نوم سره خلک کوي فلانے کو پٹھان ہے اور پٹھان تو بڑے عزت والے او دا خو د پښتو رنګ ده او جی بالکل بالکل لیکن دا دی چې لږ کار کوي خو عزت حیا سره کوي خپل پټې په سره وي بالکل ډیسنټ طریقې سره خبرې کوي داسې جامه کې تاسو هغې کې کور دی ښکلې ښکاري با حیا ښکاري نو بس دا دی چې تاسو پته نو فرض زه خبره کوم غلطي د چا ده غلطي د پیرنټس د کنه د پیرنټس هغې سره ټایم یې نشته کنه دغه خبره ده زموږ د وختو هم زموږ پیرنټ مالدار و ماشاءالله کافي پیسه وسه لیکن هغې فضول ویسټ کو نه ټول بچو دپاره بچو له دا عادت نه ورکوه بالکل نه چې فضول دغه ایکسټرا شیزونه واخلئ او دغه آرمي افسر بچي وي او په سایکلو رواني اوس تاسو بابو بچي وګورئ نو په ګاډو کې رواني داسې ګاډي چې انسان خوب کې هم نشي سوچ کولی هغې داسې ډسپلن و چې یو ځل زموږ ماشوم چېرته بیل وشو جی نو هغه رالو نو ما پلار ته وویل چې هغه جي به وي هغې ته چې هغه جي نو سر یې ښکته نیولی نو هغه وی सीधे खड़े हो जाओ सीधे खड़े होके अब मुझे बोलो कि कौन आया है बाहर चलो उसको ड्राइंग में बिठाओ और खबर आ गई बजी नोट का जैसे जिद्दत से खबर कौम आखो चूंकि आर्मी वाला इंसान बिल्कुल यकीन कवे आग का माहौल मुंगा उस सम मां के दे आग का शे दे ज खपल सर में तमाम खुले के खबरें मका कुलाओ खबरें कवा ज पोयशम बिल्कुल सही खबर है چې کار تېړه کېږي نو کوه چې کار تېړه نه کېږي نو ماته وایه او انسان دی هغه چېرته کې ماشین خو دی نه بالکل نورې دا ماحول داسې کېږي بل خپل هسبنډ ته خیال کول کم ټایم راځي هغې څه خوراک دی هغې څه پینا موږ خپل مور نه دا زده کړه چې زموږ پلاران څونه هغې عزت کوو بالکل بالکل او چې اوده به و نو بیا بچو ته وایي چې تاسو به شور نه کوئ چې پلار اوده دی او جی بالکل بالکل اوس خو چې تاسو نن سبا پلانانو باندې ټوپونه ووي او څه کوي هغې غږ نه کوي بس نو ولې کمزوري شو دا د پلار ګناه ده که نه کمزوري نه دی جي لاپروا دي ځکه چې د هغې مازغه په بل څه شیز کې بيزي نن سبا جي ریس دی د څه شیز د پیسې ګټلې بالکل د پیسې ګټلې چې څنګه به زه به تاسو نه مخکې کېږم او هغې نه به مخکې کېږم او هغې به ما نه مخکې کېږي دا سوچ دی نن سبا دا سوچ نشته چې څنګه د ماشومانو تربیت وکړو څنګه چې که موږ دا وکړه که نه جي نو زموږ دا معاشره به دومره ښکلي شي موږ ته هېڅ تکلیف نشته په خپل وطن کې نه د مذهب د طرف نه د معاشي یا معاشرتي د څه پرابلمز هېڅ نه خو دا زموږ خپل کار دی چې خپل ژوندونه موږ زموږ سم شي ناجي پیسه خو مکې مو و بېشکه وه څه فیملی تاسو سوچ کوئ پخوا به څه فیملیز وو چې هغه سره ګاډي وو خلکو به او فلانه هغه سره ګاډي تي نو خو ما خو تاسو ته هغې بچو ته دھیان ورکولو هغې پیسې ته دھیان نه ورکولو هغې به زموږ اولاد هم ټیک لوی شي چې دا هم سب زموږ نوم دی که نه ها جي بالکل بالکل صحیح خبر ګورئ جي بیس ایکچولی فیملی کې جوړېږي یو ځل د ماشوم بیس تاسو جوړ کړئ نو هغې نه پس چې دی پخپله فیل کوي چې زه چېرته هم غلط سایډ باندې زه نشم تللی ولې چې هغه تاسو یو بیلډ څنګه چې فاونډیشن یو مضبوطي بالکل هغې باندې چې څومره تاسو مټیریل یا بلډینګ جوړ کړئ نو هغه بیا تاسو یو ډونټ نیډ ټو وري اباؤټ بالکل نو هغه اوس هم تاسو ګورئ چې زه سټل ډېر وړه ایج نه اوس هم چې زه کله دې سره مارکیټ ته دایې ته ځم نو فالتو پیسې به ضایع کوې نه دا زما ته بالکل یو د وړوکوالي نه سبق دی روبوټ آی فالو اټ ولې چې بچپن نه زما اوس هم ده حالانکې تاسو ګورئ چې ینګ واړه زما بتیجے واړه هغه چېرته هغه تنګول کوي یہ بھی لینا ہے وہ بھی لینا ہے یہ بھی کرنا ہے زه اوسه پورې ولې چې زموږ چې کوم دغه شوی دی تربیت شوی دی براټ اپ شوی دی نو هغه چې کم شیز دي ته سترګو ته به زه ګورم چې نه خوښوي دلته پرېږدم ګوره بچې څومره ښکلې خبره دې وکړه قدرمنو زو یو وړې دمې له خو لکه چې څنګه ثروت خبره وکړه که نه
چې موږ د خپلې مور سترګو ته ګورو. راځو په دې باندې دا خبرې اترې جاري ساتو. یو وړه دمه. نو قدرمنو ثروت خبره کوله چې زما ورېرې ورېرونه هم دي، هغې چې بازارونو ته لاړ شي نو د هغې نن سبا ډفرنټ اټیټیوډ او بیهیویري. او زه په دې عمر کې یم چې ماشاءالله خپل ایجوکیشن مې پوره کړ، اوس انټرني یم، نو زه د خپلې مور سترګو ته ګورم. جی بچې دا داسې ښکلې خبره وکړه که نه چې دا زړه مې خوشحاله شي. تھینک یو جی. دا زه ځکه ویل غواړم زه چې زه وایم چې څنګه تربیت موږ ته میلاو شوی دی نو هغه ټولو ته دا هغې ته دا احساس وشي چې تربیت ایکچولی دا نه ده چې تاسو ډېر ریسټرکشنز ولګوئ. د وے یو ټرین د پرسن هغه ډېر امپورټنټ دی، د طریقه چې څنګه نو دې کې چېرته دا نه چې وهل ټکل دی کړي دي یا ډېر ایکسټرا موږ د لیکن موږ خپل لیمټس موږ ته معلوم دي. کدی کور کې شته زموږ په سر شته او که نه موږ ته پته ده چې موږ که یوازې به ټایم تېرو نو څنګه به خپل ځان سنبالو، چې مارکیټ ته به ځو نو څنګه به ډیلینګ کوو خپل هر څه. نو دا شیز موږ کور ماحول نه او یو ایکچولی خدایي چې ماشوم یو بای برث یو خپل یو نیچر راوړي. بالکل خو خبره ټیک ده، خبره بالکل صحیح ده. یو ماشوم شای یو ډیر بولډي یو ډیر زیات ریجیډي یو ډیر زیات همبلی، نو هر ډیفرنٹ فطرت چې خپل نیچر کی ناٹ چینج. او بیا سیکنډلی هغه تاسو تربیت تاسو ته مور پلار نه ملاویږي، سه جینز په تھرو زی او څه چې دی تاسو خپل تربیت څنګه د طریقې سره ورکوئ چې هغې کې هغې ته دا فیل نشي چې دا مونږ پریشرایز کوي لګیا دی ده، لیکن دومره ډیولپ شي دننه چې که تاسو مور پلار کور په سر نه وي نو تاسو ته ایټلیسټ معلوم وي چې دس از رایټ اینڈ دس از رانګ. اپسلوټلی بالکل د ښکلې خبره وکړه. قدرمنو تاسو واورېدل چې ثروت څنګه وویل چې موږ د خپلې مور سترګو ته ګورو، هم په دې وخت کې هم ګورې نو دا د سترګو کتل څه چې زمونږ وختونو کې به زمونږ میندو موږ ته دا نه کوله لکه چې څنګه به څنګه ثروت ویلو چې سوالو ټکولو باندې څه سختۍ باندې نه، هغې به صرف یو ځل وویل چې په فلاني وخت کې دا چل چې میلمانه راشي موږ نه غواړو چې تاسو څوک راشئ، چې څیزونه کېښودلی شي په میز باندې میلمانه راشي چې میلمانه پاسي هر یو شی خپل خپل ځای ته شي، بیا چې ستاسو ټایم د خوراک راشي نو تاسو ته به هر څه میلاوي. دکه شانتې هر رول او ریګولیشن د کور به و هغه به د ماشومانو په مزغو کې کېښودلی شو یو قسم، څنګه چې هغه به بیا بیا ریپیټ کېده. نو چې ماشومان د داسې ماحول نه عادتونه او چلونه زده کړي هغه بیا نه ایریږي، هغه د ټول عمر شي. او د دغه ماشومانو چې وخت راشي او دوی د خپلو کورونو شي نو بیا د دې بچي مکه شانتي شي، نو بیا خلک خپل د میندو پلارانو سترګو ته ګوري. بالکل صحیح ده. فرد تاسو نه بیا تپوس کومه چې تاسو وایئ موږ فوجیان یو، خپل تعلیم مې ځکه پوره نه کړی شه چې چونکې زما په وړوکي عمر کې واده وشو او د یو ځای نه بل ځای ته او د بل ځای نه بل ځای ته به ټرانسفر کېدل وه او داسې. نو چې څنګه تاسو به چې د یو ځای نه بل ځای ته لاړئ نو مشکله به درته نه وه هغلته ځان ایډجسټ کول، نو څنګه چا به دا فوجیان یو بل سره هیلپفولي او که یي نو څنګه لکوټي موږ سره سټوریز شیر کړئ که نه جی؟ جی ډېر زیات هیلپفولي جی. او بیا انسان چې بل ځای ته ځي نو رو رو بیا هلته سیټ شي. جی جی بالکل. او هماغه ماحول کې بیا هغه شي عادت شي. جی بالکل ټیک شوه. نو بس داسې هغه خو عمر وړوکی وو ټول نو هغه ته موږ نه پوهېدو دونه. جی 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 جی. نو بس چې بیا لږ هوش کې رالو نو بیا خپل کورونه شو. او جی بالکل. بیا هغه بس هغه ډسپلن هغه ماحول موږ ځان سره ویړو. ټیک شوه ټیک شوه. زموږ والده چې دا هغه هم ډېر ایجوکیشن نه و هغې خو هی از ویری ګډ هاوس وایف مامور. بالکل صحیح خبره ده جی. طریقه سلیقه او جی صفائی ستھرائی ہاں جی بس دا هغې کې وه
هغه څه ډیسپلن مونږه خپل والد صاحب نه واغښتو څه مونږه خپل مور نه واغښت ټیک شو جی اکا ډیسپلن مونږ کور کې اوس هم چلےږي صحیح چلےږي بالکل نو نن سبا تاسو هم کنه چې مور پلار دھیان نه ورکوي جی ټیک شو نو مکه چې کوم اولاد دي نو هغه په دینه سې ځکه مکه کور ته ځي بیا چې بل کور ته ځي نو هغه له تکلیف ملاوي هغه له خود تکلیف ملاويږي که تاسو وکتل جی توبه زه with due apology معافي غواړم خواخیانې بیا همیشه میندې یادوي بالکل چې د میندو خو دکه به مور ومینو بیا بدنامه شي مور بالکل چې ډېر ایجوکیشن تاسو وکړئ خو بیا تاسو یو هاوس وایف جوړیږئ او جی بالکل او جی هغه ډېر زیات کاونټ کوي بالکل دې مطلب ونه چې زه زما ایجوکیشن ډېر دی یا زه ډېر غټ جاب باندې خو ته یو وایف یې ته یو مور یې ته یو انګور یې ته یو لور یې ته یو خور یې دا ستاسو خپل خپل بیل بیل رولز دي بالکل نو په دې رول باندې دی پوره شو بیا یو کامیاب انسان شو بالکل صحیح ده هغه آل اولادم کامیاب شو بالکل نو دا بس لږ ماحول کې چینج پکار دی چې یو زنانه یو ښځه چې د کور کې ناسته وي چې هغه خپل ماحول وګوري او وویني خپل ډسپلن ساتي بالکل چې هغې کې څه کمې دي چې هغه کور کول ثروت بچي چې کله به د بابا ټرانسفر وشو د یو ځای نه بل ځای ته دا مې تپوس ونه کړه چې څومره روڼه خویندې یې دا بچي ستاسو څومره دي موږ بچي جی ماشاءالله ډېر دي ماشاءالله الله دې لري جی 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 زامن هم دي او لوریان هم دي څومره زامن هم دي څومره لوریان څلور او څلور ماشاءالله 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 نو بچي چې د بابا به ټرانسفر وشو د یو ځای نه بل ځای ته او تاسو به لاړلی او خامخا سکول به نه وی شو جی جی بالکل کېدای شي چې کالج هم نه وی کېده ټیک شو که نه کېدای شي نو څنګه به هم فیل کوله او څنګه به ایډجسټ کېده او هغلته به درته څنګه دغه میلاوېدو ماحول هیلث دا بچپن کې دا خبره ده چې دومره نه فیل کیږي ولی چې واړه خو بیا نور واړه ځایونو کې لوکیشن چې بدلم شي نو تاسو ایډجسټ کی ځان بیا چې لږ رو چې ټین ایج ته او دغې ته بیا راتلو هغې کې بیا لږ فیل کېده خامخا چې تاسو یو ماحول سره ایډجسټ شئ عادت شئ یوز ټو شئ خپل فرینډ سره هغې سره یو بانډیج جوړ شي فرینډ سره ټیچرز سره هر سره نو هغه بیا ډېر زیات فیل کېدل ټیچرز بیا عزت هم کوي که نه چې دی چې دی ټرانسفر شول ته رالو نوی کس دی بیا هغې بچو سره لږ هغې خیال ساتي ډېر نو جی بچې جی نو بس بیا دا ده چې کله د ریټایرمنټ نه پس بیا مونږ ته ایکچوئل مونږ ته چې دی نو یو سټیشن یو داسې میلاو شو پېښور کې چې بیا مونږ هغې سره اوس بیا ریلیکس شو چې لکه خپل پرایویټ دغه شروع کړو کلینک ستاسو والد صاحب ډاکټر صاحب چې کله پرایویټ کلی لکه ستاسو والد صاحب مطلب چې سکن سپیشلیسټ دي که نه ډاکټر شاهین جی اچھا اچھا نو بس بیا مونږه اوس لکه څو کال مخکې نه مونږ چې کله ریټایرمنټ نه پس کني مخکې صرف دا به فیل کېده چې ماحول اټومیټیکلی چې بدل شي نو لږ هغه ایڈجسٹمنٹ کی ٹائم لگی ما ته خپل فرینډز او ټیچرز او دغه لیکن چې کوم چیز اوس دا کنوي کول غواړم هغه پوینټ د تربیت دی بالکل چې تاسو چې چرته بدل شي لیکن تاسو کور ماحول چې کوم انسټیټیوشن دی دا چې سترونګي نو کوم نوې ماحول هم هغې باندې اثر نشي کېدی چې مونږ ته دا دغه چې دي ته پته ده چې زمونږ فرینډز کم یو دي کم سکول کې دي دغه کوي هلته پراپر چیک چې کوم ټیچرز دي څنګه د دې دغه کېږي هوم ورک چیک کول او بیسک د باټم لاین چې دا تاسو یو کوالټي ټایم بچوله چې ورکې بالکل صحیح چې هغې ته دا فیل نه چې یا پیرنټس بس داسې نو نن سبا دا دی چې ایوری ون هیز ایوریثینګ آی نو چې پیسه تاسو څنګه وویل هر څه لیکن هغې چې دا کمیانې زه ګورم چې کوم مونږ ته الله ډېر فضل دی دې په تھرو د هغه نه دي میلاو شوی نو هغې باندې بیا زه I feel not hopeless بلې چې زه دا غواړم چې دا میډیا دومره سټرونګ دغه دی او زما په دې کې اوس هم زه دوباره به زه دا ریپیټ کړم چې میډیا که تاسو پراپر یوز کړئ نو دا ډېر زیات سټرونګ امپیکټ اچولی شي بالکل اچولی شي بچې یو وړې دمې له ځو بیا راځو بیا زه تاسو سره خبرې درو قدرمنو یو وړه دمه
واپس رالو قدرمنو او راځئ چې خپلې خبرې اترې جاري ساتو فرد سره او د هغې بچی ثروت سره. نو ثروت بچی اوس دې څه خیالات دي چې د دې نه پسته به څه کوې، چېرته روانېږي به اوس بیا به څه د معاشرې خدمت څه طریقه باندې؟ فی الحال خو جی زما پلان دی چې زه دې کې ایم فل وکړم. ایم فل کې ښه ایم فل کول غواړئ؟ اور ایم فل نه پس چې دی نو بیا اوبویسلی اراده مې شته چې څه داسې فیلډ یا لیکلو طرف ته هم زما دغه دی. لږ ما ته اوسه پورې ما دغه نه دی کړی، لیکن چاته چې تھرو میسج ټیکسټینګ زه دغه کوم نو ما ته لږ بکپ کېږي چې دا ته وایه او دا ته لیکه او دغه کوه. نو دا اوس زما لږ دې کې به 2 کال لګي زما ایم فل کې انشاءالله چې دا کمپلیټ شي انشاءالله. نو بیا زما مخکې به ما ته آی شوډ یوز دس سکل او دس چې کوم زما مایند سیټ دی چې زه دې کې څه کار وکړم انشاءالله که خیر انشاءالله. یعنی لیکلو طرف ته دې دغه شته؟ جی لیکلو دا دی چې څه چې یو ښه خبره معاشره کې یو کوم بد هغه نو زما زړه کېږي چې زه چې خپل خیالات په بلیک اینڈ وایټ کې په کاغذ باندې ایگزیکټلی ولې چې اکثر زما کزنز دي بهر ملکونو کې هم دي دلته نو هغې له چې ټیکسټینګ کې هم زه لږ ډېر څه دا پکې شیز پروجیکټ کوم نو ډېر بکپ کوي چې تا ستا د وے یو ټیکسټ اچھا 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 ډېر هغې ته هغه کوي که نه ستا لیک ډېر پالشډ جی هغه وایي چې ډېر کلیر وے کې ماشاءالله. اور بل دا چې کم شیزونه چې ته پوینټ آوټ کوې نارملي خلک هغې ته دھیان نه ورکوي نو زه بیا هغې ته هم دغه وایم چې دا هغې فالټ نه دی، دا ایکچولي تاسو کور بیک ګراؤنډ وي، تاسو کور ماحول وي چې تاسو هغې نه دا ایسته کوئ او بیا تاسو دننه یو انر هم دغه چې تاسو چې کور نه بهر وځئ او بیا ګورئ چې اپوزټ وے کې خلک روان دي یا غلط طرف ته نو بیا تاسو انر کې دغه راځي چې څه ولیکئ یا څه وربلي ووایئ څه دغه چې څه نه څه بهتري شیز بل ته ورسي چې چاته نه دی اویرنس یا چاته بالکل صحیح دی بالکل صحیح. نو لکه فی الحال پورې دله کوشش نه دی کړی؟ نه جی بس دا دی چې ډون نیوز کې ماته زموږ بیورو چیف کافي زه بکپ کړی ما او ډېر زیاتې ماته وی چې د انټرنشپ کمپلیټ شي نو موږ سره بیا جوین کا جی هغې ډېر زیات ماته دغه کړل چې زما سکلز هغې دا مو کتل چې زما اساینمنټ ایډیټر جاب و نو ما به چې دی نو خپل ریپورټر سره به زه کنیکټډ وم او فورن به دا نیوز چې دي اپډیټس او دا کرنټ چې کوم دغه به روان وو ما هیډ کوارټر ته نو هغه ټول سهار نه ماښام پورې چې بس هر څه وو هغې به د هغې نه ډېر خوشحاله وو چې دا ډېر زیات چې دی پراپر وے سره کوي لګیا دا او ډسپلن سره کوي لګیا ماشاءالله. خو زه هغه لږ اټ واز کوایټ هیکټک نو هغه ما بیا هغې کې لږ بریک واخیسته ما چې اوس فی الحال زه دا زما ډګري خو شوله او دیټ واز مای نیډ دا چې کوم انټرنشپ و نو زه بیا وروسته سوچ کوم نو سل زما لاس کې دي هغې وایي چې کله م راځئ نو زما بچی څه دا ډېر اوږد سوچ نشه فرق څه دا ډېر اوږد سوچ نشه دا خو اوږد چې زما بچی له کوټې خیر دی موږ خو غواړو چې زموږ اوسني کل کې داسې ماشومانان دي چې څه حالات ویني او هغې باندې خپل د زړه حال وایي غواړي لیکي چې هغه هر بنده ته رسي نو دا به ډېر ښه کاري. او زما بچی ستاسو زمانه خو داسې ده چې ستاسو هر طرف ته ریچ دی هر ځای ته رسېدی شي او د هغې په ترو باندې چې ستاسو دماغ کې څه راځي چې هغه ولیکئ نو هغه چې بنده موږ خلک ټول که وړوکی دی که لوی دی که ځوان دی که بوډا دی که ښځه ده که سړی دی چې څوک یې وایي که نه نو فایده ده هغې باندې بندیانو ته یو آګاهي او یو شعور ملاویږي. دا هم یو صدقه ده جی چې یو وایي چې حدیث دی چې یو ښه خبره تاسو له چې اول به تاسو په هغې باندې به عمل کوئ بیا به بل ته وایئ بالکل نو دا پریکټس واټ یو پریچ بالکل اپسلوټلی زموږ رسول پاک صلی الله علیه وسلم به هم دغه کوله چې اول به یې په خپله عمل کو او بیا به یې خلکو ته ویله چې اسلام څه دی نو دکه خو د دې نه خو راغلی دی چې اول په کار دا دی چې په خپله انسان هغه وکړي نو بیا دی نورو بنیانو ته که فرد څه خیال هم دی چې دا نن سبا حالات دي نو یوازې مور یا پلار یا کور دا به موږ نه بلیم کوو دا سلامته معاشره چې موږ والو دا د معاشرې هر فرد که موږ دا کوشش وکړو چې څه ناڅه ښه وکړو
نو دا بالکل ډېره ښه خبره ده جی جی چې هر انسان کوشش وکړي جی نو کیدای شي چې معاشره کې ډېر فرق پرېوځي. دا خبره بالکل صحیح ده. که زه تاسو ته جی ښه پیغام یو بل له ورکړي. زه ما یو دا عادت دی چې زه کني زه شاپینګ لمزم اکثر میندې څه کوي چې بچي ډېر جاړي نو زه خپل پرس کې ټافیان نه کېدم. نو زه وایم چې تاسو څنګه مورې که تاسو ماشومان نه پوهېږئ تاسو هغه وښیئ هغوی وږي دي نو څه خو څه هغوی له کېدی که نه چې هغوی له څه ورکړي نه خاموش به شي. بالکل. نو وایم دا څنګه تاسو اولاد باندې پوهېږئ نه. او جی نو زه دوی سره ټافیان کېدم. زه څوک ماشوم جاړي څه زه هغوی له ورکړم ماشومان چپ شي. بالکل. یعنی دا د احساس نشته. احساس نشته من خلکو کې بالکل احساس نشته. یعنی دا یوازې د مور د پلار د ورور د خور نه دا د هر فرد یعنی تاسو خو یو فرد یې جی کنه بالکل خو چونکې مور یې جی بالکل نو تاسو کې هغه احساس شته نو حالانکه ستاسو ماشاءالله بچي په خپلو خپو ولاړ دي او هغې ځای ته رسېدلي دي خو چونکې هغه احساس تاسو کې شته نو تاسو اوس هم بیګ کې هغه ځان سره ګرځوئ چې څنګه به په خپل وخت خپلو بچو نو که موږ هر بنده مینوالو دا سوچ وکړو چې په دې دنیا کې زموږ په دې معاشرې کې څه کول پکار دي او هغه خپل ریسپانسبلټي هغه ذمهواري موږ وپېژنو نو خیال مې نه دی چې زموږ معاشرې کې څه مشکل راشي څه تکلیف راشي څه کمې زیاتې راشي نو موږ له پکار دا دی چې هر بنده په خپل ځای چې څه ذمهواري هینډل کولی شي شولډر کولی شي چې هغه څنګه کوي لکه چې څنګه فرد وویله چې زه بازار ته لاړه شم نو زما بیګ کې ټافیانې پرتې چونکې دا مور وه بچي ورسره نو د زه به تاسو دواړو ته مو ووایم ما خو خپل میسج خپلو قدرمنو له ورکړه تاسو دواړو ته به مو ووایم چې د یو منټ میسج خپلو مینوالو له ورکړئ. تاسو کوشش کوئ چې خپل کور ماحول ښه کړئ خپل اولاد باندې نظر ساتئ دغه اولاد سبا تاسو به پکار راشي. بالکل صحیح خبره. دا معاشرې له به یو ښه انسانان دي یو ښه پیغام به ورکوي. بالکل ټیک. خو تاسو بس دا وکړئ چې سترګې دوه نه سترګې شپږ ساتئ خپل اولاد دپاره. بالکل صحیح ده. جی ثروت زما بچي. جی او زه به هم دا ویل غواړم چې کور ډېر امپورټنټ انسټیټیوشن دی او تربیت ډېر زیات که تاسو دې له سیریس والی نو په دې کور تربیت سره دا معاشره جوړیږي. هر انسان چې د د معاشرې حصه ده او هغې چې کوم پروجیکشن هغه کوي هغه خپل د کور ماحول کوي هغه ډېر زیات ضرورت دی هغې باندې ډېر کار کوو. اور سیکنډلی زه به دا وایم چې سچ سره ټولو ته بچو ته دا تربیت چې ورکړی شي چې همیشه سچ بولنا ہے نو هغه بیا هغې نه که سم برایي کېږي نو هغه چونکې عادت وي نو هغه نشي به پټولی نو د سچ عادت هغې کې واچوئ هغه ټول عمر به برایي طرف ته نشي تللی. تھینک یو ویری مچ. قدرمنو تاسو واورېدل چې ثروت او فرد موږ ته څه وویل چې د رښتیا د ثروت دا خبره چې د رښتیا ویلو عادت خپلو بچو کې واچوئ نو چې بنده ټول عمر رښتیا وایي که نه نو د رښتیاو نه هېڅ بد نه اوچتېږي هېڅ او که یو دروغ دی ووایي نو ورپسې به کور کولو له 100 نور وی. ستاسو ډېره ډېره مننه ډېره مهرباني. تاسو ډېره مننه ډېر زیات خوشحاله شو چې موږ تاسو لږ ټایم ورکړو تاسو موږ له ټایم راکړه په دې ډسکشن باندې یو ښه ماحول جوړ شو. بالکل دقه خبره ده نو امید دی چې تاسو به انشاءالله په خیر خپلو کورونو کې خوشحاله یې د هره قسمه هېڅ تکلیف بني او کوشش کوئ چې په خپله خوشحاله یې د الله شکر وباسئ او نورو خلکو له د خوشحالۍ موقع ورکوئ. د الله په امان په خدای سپارلې. السلام علیکم.